قدرمند اوریدونکو، نن د پښتو ژبې د تکړه لیکوال، ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي 19 تلین لمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو پښتون میشتو هیوادونو کې د نوموړي د یاد غونډې لمانځل کیږي. په دې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي یو راپور تیار کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم. خان عبدالصمد خان اڅکزي چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندی، د 1908 میلادي کال د جولای پر 9 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږیدی. که یوې خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړي، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزي په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي، خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي او خپل زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړي. په کوټه کې میشت د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغني خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي. لومړی سړی دی چې غشت یې شروع کړی دی، سیاست ته راغلی دی، ټولواګي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابی دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړی دی، د سیاست را ایستلی دی. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي، اوس را مخته شوي چې د 14 کالو هلک و، د سیاست کې راغلی. ورې تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس راویستی، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازي امان الله خان تاریخ شروع شو، د سکاو ده، په هغه کې د غازي امان الله خان په لیوي کوه د دې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کوي. بیا د خپل پښتنو په حال کې د وکتل چې د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نشته، د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دغه کوي. د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزي د خپل دور یو تکړه ژورنالیست او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړي. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړې نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا انګریز دی و چې دراوي چې ته په بندي کې ویتاړي، سکول پر بند کې، ښوونځي پر بند کې، تعلیم د نو زده کړې نه وکړل، په جیل کې په بند کې بیا دی راغلی. ورې بیا میډل وکړي، بیا میټریک وکړي د انګلیس سره، بیا ایفې وکړله، بی اې وکړله، بیا پښتو فاضل، پښتو ادب، بیا منشي فاضل فارسي، منشي ادب هغه وکړي، بیا پښتو لیک ته وکړي، بیا د قرآن شریف ژباړه وکړله، د ابوالکلام آزاد د قرآن شریف، بیا د سیرت النبی د شبلی نعمانی هغه پښتو کې، د امام غزالی کیمیا ساده کې پښتو کې، د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعري کې راوړوي. دا ډېر ګران کار دی، د شاعر نه خو دا رقم شاعري چې ده کړې ده په دې سیمې کې څوک یې نه شوی کولی. یو ګلستان په خپله سادي لوی سړی و، د هغه شاعري لوړه وه، هغه په پښتو کې په ډېره اسانه طریقه سره په شاعري کې راوړلي دي. او بیا خپل ژوند پیش د کړی دی، بیا لیکدود د کړی دی، بیا د په سلګونه خطونه په پښتو کې خلک تکشلي دي. په دا رقم دی په ادب کې راځي، پښتو کې راځي، خو د وس دا و چې سچا پښتو وایي. د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پلار او نیکهګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې و او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ و. تر خپل زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات و. دی یعنی پیدا شو هغه حالات، بلکې په دغه دوران کې بیا چې دا خاورې نیول شوې وه، نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو، د ده لوی هدف وو د خپلې خاورې ازادي، خپلواکي، او بیا په دې خاوره کې هم برابري، مساوات، دا د ده د ژوند میشن وو. په 1947 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه یې لرې د پښتني احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړې. نوموړي د پاکستان په بند کې هم یو شمېر کلونه تیر کړه. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزي وایي چې کله دی وزیږېدی نو پلار یې په بند کې و او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تیر کړی دی. موږ د ده سره
د سره وخت تیر کړی نه دی په یو معنا. زه په 1949 کې پیدا شوم دی په جیل کې. نو زه لوی هلک وم په سن 54-50 کې د جیل نه خلاص. نو موږ بابا نه پېژاند بیا چې څو عمر کې اوس وم پېژاندي. نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم په 1958 ماشاءالله کې د ایوب خان بیا سمري ملټري کوډ 14 کاله سزا کوي ولر 4 کاله موږ د سره بیا چې د 10 کال جیل د تیر کې نو زه لوی سړی وم. اف اس سی مې کړی و د ډاکټرۍ په تکل وم. نو بیا د جیل را خلاص شو پر 28 اپریل. بیا پر 19 مې برته ونیو. نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په سن 19 کې نو په 19 په اخره کې موږ د سره په جیل کې خدای پاماني وکړه. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ، یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی و. د 1983 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دغه کور ته 2 بمونه وروغورځول کله چې دی بیده و. همدغه د ژوند وروستۍ شپه شوه. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي هغوی اوس هم د نوم ژوندی ساتلی دي. مشعل زموږ رڼا یې ستاسو. او